बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मरगरो जमुंगा द थेर लेक्चर چې کوم دغه و هغه څه ډیزاین و چې موږ اور شو موس نږدې کړو هغه ډیزاین راشي. موږ یو پرابلم درلودو چې کله زموږ دا فورم به وړوکی شو زموږ دا کانټاکټ نمبر فار ایگزامپل دا اوس اوړځي دا انټرنل میډیسن دا اوړځي. اصل د دې مسله موږ پیدا کړه دا وختي دا ایرور مونږ چې کله د دې لپاره سی اس اس پراپرټي کریټ کو مثال راځو د سی لپاره نیم لپاره نیم ته یو کنټرول انپوټ کنټرول په نوم باندې دې ته څه کو سایز مایز لري کو سایز ته ضرورت نشته دی یو کلاس ورکو کلاس از ایکوال ټو انپوټ کنټرول. دا انپوټ کنټرول کلاس مونږ چې هر یو ته غواړو سایز جوړ کړو هغه ټول ته مونږ کولی شو چې دا کلاس ورکو. نیم فادر نیم ایج ته مونږ دا کلاس ورکو. نو اوس مونږ څه کار کوو راځو د دې کلاس هغه اصلي دغه جوړو. دا کلاس مونږ ته جوړ کړی دی ډاټ انپوټ د پیسټ کو دا کلاس دی. دې کلاس ته مونږه یو دا پراپرټي چې میکسیمم ویټ فټ کنټین او بل دا چې ویټ 100% دا 100% پراپرټي مونږ دې ته سیټ کړه. نو اوس دا کلاس مونږ دې ته د کنټرول کې سیټ کچیرته مونږ راشو پیج اوس ریفریش کو زمونږ کوم یو کې چې پرابلم یې هغه به ټول حل شي. نو ټول حل شي ګوره دا فکس شو دا فکس شو. اوس پاتې دي ایډرس یوزر نیم او کانټاکټ نمبر. دا درې واړه هم باید کوم کلاس ولري دا سی اس اس کلاس ولري. نو اوس مونږ دلته راځو دې ته وایو چې مونږ ته د یوزر ایډرس ته کلاس از ایکول ټو انپوټ کنټرول بیا د هغې نه بعد یوزر نیم ته هم کلاس از ایکول ټو انپوټ کنټرول او بیا هغې نه بعد یوزر کانټاکټ ته هم کلاس از ایکول ټو انپوټ کنټرول. یو کلاس هم جوړ کړو سایز هم پکې ولیکو چې دا سایز به هغه سایز اوس چې مونږ هر یو ته دا کوو نو هغه سایز اوس که مونږ موبایل شي او که د آیپیډ شي که ټابلیټ شي دا ګورئ دا ریسپانسیو شي. اوس انټرنل میډیسن پاتې دی دې ته مونږ له کلاس پکار دی. دا کوم کلاس پکار دی انټرنل میډیسن چې دی د مونږ سره سلیکټ میډیکل ډپارټمنټ دی انټرنل سلیکټ میډیکل ډپارټمنټ. نو د دې دپاره به کلاس آی ډي سیټ شوی ده. دا کلاس به دې دپاره په سلیکټ کې ایډ کوو کلاس از ایکول ټو انپوټ کنټرول. او چېرته اوس دا مونږه دا خراب وي ریفریش کړو نو دا به جوړېږي. نو اوس دا ګورئ دا څنګه شو که هر څومره که فورم غټېږي نو دا به وغټېږي او که فورم وړوکی کېږي نو دا به وړوکی کېږي ورسره په خپله. نو اوس بټن ته سی اس اس پکار دی. نو دا بټن چې ما سره ده دې بټن ته زه باید دلته یو سی ورکړم یو کلاس ورکړم. بټن کلاس از ایکول ټو بی ټي این سینټ. اوس بی ټي این سینټ چې ده ما سره دلته راځو بی ټي این سینټ ته مونږه د سی اس اس کلاس دا ټول هغه کلاسز دي چې مونږه د ایچ ټي ایم ایل کم کنټینټس کریټ کړي هغې کنټینټس د ډیزاین ورکول لپاره مونږ دا ټول کلاس لیکلي. اوس راځو دې لپاره سبمیټ بټن ته چې مثال ته مونږ لیکو بی ټي این سینټ. پرابلم کوم ځای کې دی پرابلم دې ځای کې دی چې بټن نیم بټن کلاس بی ټي این سینټ دا بټن کلاس شو. اوس دې ته چې نو مونږ هر څنګه سی اس اس سیټینګ کوو نو کولی شو خو انپوټ انسایډ سټایل کې موږ بلته ورکړو چې بټن بیا به دې ته ورکړو سټایل دې ورکړو ویټ ډبل ډاټ 200 پکسل بیا نه بعد هایټ ډبل ډاټ 60 پکسل بیا د هغې نه بعد هول کېږي دې ته ورکړو چې بیکګراؤنډ کلر ډبل ډاټ background color dot RGB
green blue دا شي green نه دی پکار دا gray پکار دی gray او دا چې دی دا داسې پکار دی او دا چې دی دا سور بس صحیح اوس زه راځم دا ریفریش کوم ریفریش دا بټن دی پورا سټایل نه دی یو خو دا هایټ دی ډېر زیات دی 60 نه دا 30 کنټرول او بیا نه ریفریش بیا د هغې نه بعد دلته د کلر یې وانهغوستو نو کلر ځکه وانهغوستو چې کلر کې پرابلم دی کلر کې پرابلم دا دی چې کنټرول کنټرول ایس او بیا راشو دلته به ریفریش نو بټن کېدای شي دلته اوس داسې دی چې دلته موږ دلته انلاین سټیل شیټ خو نه دی ورکړی بټن شو بټن کلاس از اکول ټو دا پاس پین صحیح ها دا موږ بل کار وکړو دا بټن به بیخي کلیر کړو BTN سینډر دی دا انپوټ type is equal to submit and name is equal to send and class is equal to BTN send او بیا د هغې نه وروسته دلته به ورته ولیکو چې submit data BTN send control S او refresh نو BTN send واغسته دلته مونږ څه کړي دي input type is equal to button submit input type is equal to submit name is equal to name نه دی پکار control S او refresh submit data بیا څنګه دی نه بیلاوالی نو دلته به څه کار وکړو input type is equal to submit class is equal to دا شي او دا به بیخي ختم او دلته به راشو value is equal to send data inside دغه به وکړو inside the tag دا بټن شوه بټن ولې سټایل وانهغوستو بټن باید سټایل اغوستی نو د دې ټایپ سبمیټ شو BTN send د دې کلاس شو او BTN send دلته څه شی دی BTN send ویټ دومره دی هایټ دومره دی بیکګراوند کلر دا شی دی بیکګراوند کلر یو ځل چې کو ریټ کنټرول ایس اینډ ریفریش صحیح نو دلته بیکګراوند کلر ریټ شو अब कॉम्बिनेशन कलर के मसला देता डायरेक्ट बैकग्राउंड देता बोर्ड को बैकग्राउंड इमेज URL देता बाद दस इमेज और कुछ मंगसरा देता डिजाइन के देता फुल स्टैक HTML क्लास ओपन फाइल लोकेशन इमेज देता बटनों को inside that .jpg control S او به ورشو دا به ریفریش URL background color double dot each color control S and refresh دا شو ها دا زه به ورته ووایم چې کله color white refresh ها د هغې نه وروسته ورته ووایي چې BTN send dot over کله موس نږدې کو څه کار دی وشي بیکګراوند ډیش کلر ډبل ډاټ بیکګراوند کلر دی دا شي او
کلر د خط دی بلیک شي کنټرول اس او بیا د نه بعد ریفرش او کله موس ورډو دا ځکه نه کېږي چې هلته مونږ په ټي ډي باندې دغه لګولی دی سوري دلته مونږ یو ډاټ نه دی ورکړی کنټرول اس ریفرش نو دا اوس صحیح شو موس چې نږدې کړو داسې وشي نو زه چې موس کله زه ور نږدې کړم دا دی بارډر ریډیوس شي دا بغل نه دی داسې کات شي نو زه ورته وایم چې موس چې کله ور نږدې شي نو بارډر ریډیوس ډبل ډاټ 15 20 پکسل کنټرول اس او بیا د هغې نه بعد ریفرش نه چې موس ور نږدې کړو دا به څه شي داسې دغه سټایل کې وشي ګورې موس نږدې کړه موس نږدې داسې سټایلیبل دی ډیزاینیبل دی نو اوس د دې دا فورم دی دا فکس شو دا ایج چې دی دا جنډر دا سلیکټ لیست هم باید منظم شي دلته راځو جنډر به پیدا کړو جنډر دا هو ډپارټمنټ دی and gender of male or female خو سره چیرته دی دا څه دی اصل کې ایج ټایپ دی سوري ایج ټایپ بل د پیدا کو ایج ټایپ لیست ته مونږ ورکو چې د دې څه شي input control class is equal to input control هغه input control چې موږ 100% فکس کړی دی هغه موږ دې ته خو دا یې ځکه نه اکسپټ کوي چې دلته راځو id age type list select شو class is equal to دا clear کړو ځل control s او بیا refresh کو د weight height setting کول لپاره چې د class form control input control چې د input control fit content او weight 100% weight باید ولري او select او دا intermediate سره خو چې دی دا intermediate د خپل د دې id سي ده input دم سي ده id is equal to quotation id is equal to select age type space class is equal to input control और control is ज़्यादा सब रखा सब बराबर ही class form control अभी तो हम inline style sheet पर select age type की नहीं वर्क रहा है select age type बोगुरु select age type बोगुरु د ایچ ټایپ دا سیټ کیږي څنګه چې اول سیټ دی د سایز جوړیږي دا کوم مشکل نه لري خو د دې دا کم دی کنه ویلیو کم دی ویلیو کمېدو باعث چې دی دا به څه کو دا به د کلاس ته ضرورت نه لري دا به د کلاس ته ضرورت نه لري دا به څه کی دا به ډایرکټ د دې کار کوي یا به د پاره څه کارو کو چې یو نو کلاس به جوړ کو لیست ویو دا کلاس اوس د دې کلاس چې دا کلاس دې تم فالو لیست ویو اوس دا لیست ویو چې دا لیست ویو موږ څنګه کو لیست ویو بدلته دا انپوټ کنټرول نه لاندې کو ډاټ لیست ویو دې ته خپل ویټ نو ډاټ 100% او بیا دا غوښنه بعد فont dash size double dot large और then बाद control s व्यवहार शुदा बा refresh
دلته ګوره دا اوس ټول نه غټ شو ډېر غټ شو نو د دې لپاره چې دا ډېر غټ دی د دې ضرورت نشته نو موږ ته پکار دی چې لیست څومره راشي لارج را نشي دا نارمل راشي یا میډیم دی برابر ریفرش ونه شو وشو خو همدومره دغه دی خو دا به شي دا به ریسپانسیو وي د دې به داسې نه وي چې دا به تا اوټ کېږي او دا کېږي نو موږ د دې جل جلاله د دې نورو کنټرول هم سایز د دې